دا زمونږ جومات دی اوس خالی شو نو مونږ مونځ وکړو د خیره یو څو پورشنه دي په دې جومات کې چې ډېره مزه کوي چې دونه غټ جومات دې کې ځای نشته چې ته پکې ودرېږې دا اوس خالی شو د جمعې ورځ دا مونځ هم وکړو دا څو پورشنې دي ما دا زما پښتنو یارانو سره شیر کومه زه یم جان باچا السلام علیکم دا یو څو پورشنه دي دلته بیا چې جمعه ختمه شي نو بیا فروټ ورکوي السلام علیکم نو دا بیا بل پورشن دی چې دلته د غرمې روټۍ هم ورکوي جمعه چې ختمه شي که نه جمعې مونځ چې وشي الحمدلله بیا دلته څه کوي وعلیکم السلام هر یو ته زما د مینې او د محبت نه د خلوص نه ډک سلامونه ستاسو سلامونو ته هم وعلیکم السلام وایم دا زه ښه یم شکر لولی خان پی ټی آی شوکت اینڈ شاه حسین اکرام وعلیکم السلام ایوری ون خاد آباد اوسئ سلامت اوسئ ما دا خبره کوله چې شکر دی مونږ خو دلته یو چې شکر دی په دین خو مسلمان یم شکر دی په دین خو مسلمان یم څو شو پښتون یم که افغان یم خدای تعالی دې مونږ او تاسو نه د هغه مصیبتونه د آفتونه چې زمونږ په منځونو کې روان دي دا وباسي د خیره نو بیا به هر څه صحیح شي نو مونږ ډېر په مینه په درانښت باندې دا مونځ وکړو بیا شکر الحمدلله دا وګورئ دلته لنګر روان دی بیا خو زه یې نه خورم انیوی راځئ چې دا یو بل سیل در باندې کوم دا زمونږ جومات دی او بیا دا زمونږ پارکینګ لات دی چې دلته مطلب دا دی چې زنانه او دا موټر دا پارکینګ لات تاسو وګورئ ډېر خلک خاندي اسلام په زړه کې دی اسلام یو حق دین دی اسلام کې اخلاق دی اسلام کې مینه او محبت دی چې دا در کې نه وي نو بیا دعوه د مسلمانۍ مه کوه نو تاسو نظاره او قربان ما چې دا ننداره در باندې وکړم دلته جمعې ورځ لکه د اختر ورځ وي نو ډېره مزه کوي دا زمونږ جومات دی دا ډېر لوی ډېر غټ ماشاءالله تاسو سره مې دا شی شریک کو او پاتې شو دې کې به ډېر خلک داسې وي چې د سکندر تپوس به کوي چې سکندر چې کوم دی هغه هم بس راغلی دی خو لږ د فیملی کارونه دي هغې کې ګیر دی نو زه به لږ ورته د جومات هم په تاسو وګورم بیا به زه درنه رخصتېږم ځمه کار ته خپل روزګار ته نو ماشاءالله ایوریثینګ دا هغسې حال دی دا خلک وګورئ چې ښه په مینه محبت او دا جومات دا زموږ جومات دی دا وګوره دا خدای تعالی دې مونږ او تاسو کې مینه او محبت او دین راولي زه منم چې په پښتون کې دین شته زه منم چې په پښتون کې مینه محبت شته خدا دی چې نور مونږ داسې کارونه کوو چې هغو کارونو کې ډېره غټه ګناه وي زه به تاسو ته د دې باره کې یوه خبره وکړم چې دا خبره اوس دلته کېده دا خبره اوس دلته مسله کېده نو دا پیغام اکثر د تورسرو دپاره دی دا وګورئ دا منارې اکثر د تورسرو دپاره دی او بیا زیاتره زموږ د رونو دپاره دی وایي چې په مدینې منورې کې یوه فیملي وه شارټ کټ به درته وکړم زما تورسرو خویندو ته دوته دا پیغام دی نو دا کیسه دلته اوس کېده و چې مدینې منورې کې یوه فیملي وه د دې فیملۍ یوه مور یو زوی یوه لور وه د دې لور چې کومه ده دا لور غریبه به اکثر بیماره وه نو بیماره وه دا رور چې کوم دی دی به د دې ډېره زیات مطلب دا دی چې هغه کول ده خدمت به د دې خور کولو خو لنډه ده چې دا خور وفات شوه زما رونو دې خبرې ته غوږ ونیسئ په دې ګناه کې مونږ او تاسو ټول مبتلا یو که نه نو دا اکثر زموږ تورسری د خویندې میندې دا هغه حساب ډېر کوي دا زه د ځان نه وایم دا حقیقت دی دا مسله اوس کېده نو بیا ویل چې دا جینۍ وفات شوه چې جینۍ وفات شوه نو جینۍ یې یوړه قبر کې کېښوده جینۍ چې قبر کې کېښوده ځوانه جانه نو څه وشو چې دلته په قبر یې خاورې راواړولې دعا وشوه نو دا سړی لاړو دا رور یې لاړو چې جیب کې لاس وهي پیسې نشته اشرفۍ دینار
که تاسو خیال وي هغه ټایم کې د دینار به په وړو وړو ګوتیو کې هغه کېدل دا چول به یې په جیب کې. نو دی ورغلو عالمانو ته ورته وویل چې عالم ته یې وویل چې ما نه خو دې قبر کې اشرفۍ پرېوتې نه دا دینار پرېوتل. هغه ورته وویل چې اوکې بت اسلام کې خو دا اجازت نشته چې ته قبر بیا راکولاو کې. خو اینې ویل ته غریبي ډېره زیاته وه. په غریبۍ کې څه وشو چې خلکو ورته اجازت ورکو چېرې تاسو تلی شئ. خبره به کوو دا زموږ پارکینګ لات دی د ماشومانو دپاره د جومات نه خپله که نه دا حال وګورئ د اختر ورځ ده. ورته ویې چې ته لاړ شه قبر کولاو که او چونکې هغه وکړه دا نور څه ونه کې پیسې دې راواله. چې لاړ دی قبر نه خلک ورته ولاړ دي چې قبر یې کولاو کړی دی. نو په قبر کې د جنیب چرچاپیره سور اور بل دی. لا اله الا الله ورونو دا حقیقت دی. سور اور بل دی. سور اور بل دی. په دې کې څه شوي دي چې زر تر زره خلکو استغفار دا شیزونه ویلي دي. نو هغې نه پسه و چې خاورې پرې راواړوئ. خاورې پرې راړولي. چې خاورې پرې راړولي زما وروڼو نو څه شوي دي چې دا هلک چې کور ته لاړ دی ډېر خفه دی. مور ته یې ویل چې مورې ویل چې زما دی خور څه عمل کولو. زما وروڼو بخښنه غواړم زه داسې ښه سړی نه یم زه نصیحت درته نه کوم یو حقیقت درته وایم. وعلیکم السلام سسټر. سسټر if I have something I give it to you. دا مه وایه چې امریکا کې هم نشته. دا د امریکا کې هم شته خو د الله دپاره به څه کې. یا سسټر نو پرابلم take it. دعا for me please. السلام علیکم. and دا د امریکا کې هم دا خواران غریبان شته پیسې غواړي. نو وروره خبره پاتې شوه. خبره دې ته راله چې استغفار شروع شو ویل چې دا څه حل دی څه حل دی اور دی سور اور جنۍ نه برچه بس خاورې پرې راړولي دي چې هلک لاړ دی مور ته او مور ته دا خبره کړې چې مورې زما دی خور څه عمل کولو. الله دې مونږ او تاسو ته معافي وکړي. ژوندي یو خو ډېر ګنهګار یو. مور ورته وویل چې ته یې څه کوې خو خور خو مړه شوه اوس څه کوې چې څه کولو چې نه مورې مړه شوه چې هر څه یې ما ته به وایي چې څه یې کول و چې ښه واوره ستا خور چې ژوندی وه څه یې کول. ستا خور به دا کول چې هر وخت به د مونځ ټایم ما به ورته چې لورې پاسه مونځ وکړه. دې به دا مونځ دې حد ته راورسولو چې دا مونځ به آخري بل مونځ ته رسېدو بیا به دې مونځ کولو و چې دا ګناه وه. د چې سوچ کړی و چې خورې نه مورې فرض خو یې کول که نه فرض خو یې کول که نه. ویل چې او دا خبره ده چې نه دا خبره نه ده چې په یو منټ کې لمبې پیره چاپېره کېږي. ما ته بله خبره وکړه نورې څه عمل و د ما د خور. ویل چې ستا د خور بل عمل دا و چې شپې به اوده شو ټول خلک به اوده شول او بیا به دا راووته د ګاونډیو د همسایهو ورونو ته به یې غوږونه نیول چې دا به څه کوي و چې د دې غټ بد عمل دا و دا یې عادت و. هغې نه پس لکه استغفر الله کړی چې خبره دلته دی دا مونځ خبره نه دی. نو زما وروڼو دا مو واورېده دا مې تاسو سره شریکه کړله. زما تورسرۍ خویندو ته وایم زما وروڼو ته وایم چې پلیز د چا کمی ونه کوئ د چا کمی مه کوئ چې سم ولیدل په هر سترګو مو وکتل خاورې پرې راواړوئ. او بله دا د چا غیبت مه کوئ چې سور اور دی. نور ستاسو خپله خوښه. زه یو عاجز انسان یم. زه د 21 کالونه دلته اوسېږم ډېر ګنهګار یم خو زه چې څه ښه واورم په کار ته چې زما وروڼه پرې آګاه کړم چې وروڼو دا هغه لار ده چې پردي ځای ته به تله غوږونه به یې نیول. دا غوږونه مه نیسئ دا سره ورونه دي او څوک چې لپ لغړ وګورې بیا ادبي ډېره معافي دا خبره مې داسې وکړله. بل ته یې مه وایه چې پلانکي مې داسې وکتو پرده پرې راواچوه الله تعالی به په تا سل پردې راچوي. زما ښکلو وروڼو زما دوستانو زما مسلمانو زما پښتنو I love all of you. اوس آخره کې درته وایم چې که څوک دا تپوس کوي زما ورور چېرته دی راغلی دی دلته د فیملي څه کارونه دي نو بس الله تعالی دې تاسو ژوندي لري. خدای تعالی ښاد او آباد لره. ماشاءالله په الله تعالی هم سپارم. زه درنه لاړم بس بیا به انشاءالله نیکسټ ټایم خبرې کوو. Have a good night. Love all of you. زمونږ ملک کې داسې مه وایه چې ایمانونه نشته شته. I am proud of my country.
الحمدلله موږ ته سر ته ولاړ دي ټول سیکورټۍ دپاره چې عبادت کوو. I love my country. I love this country. I love this law. محبت انسانیت شرافت دی. سبحان الله. I love all of you. الله دې تاسو ټول غمونه وساتي. زما دا خبرې زما خویندو سره زما خوږو خویندو تورسرو سره دا شعر کوي چې اکثریت ښځې داسې کار کوي د غیبتونه د غوږ نیول. ستاسو ورور غلام جان بچه. السلام علیکم.